السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم که چیرې تاسو اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په یوټیوب سرچ کې پښتو فوټو ایډیټینګ ولیکئ او سرچ کې تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل راشي، تاسو هغه سبسکرایب کړئ. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې ډسکرپشن څه ته وایي او یوټیوب چینل څنګه سبسکرایب کېږي او لایک څنګه کېږي او کامنټ څنګه کېږي. ټایم ډېر نه خرابوم، ځو خپلې ویډیو طرف ته. ټولو نه اول به زه تاسو ته دا ښیم چې یوټیوب چینل څنګه سبسکرایب کېږي. نو سمپلی تاسو په یوټیوب اوپن کړئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ پښتو فوټو ایډیټینګ او بیا به تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ. چې سرچ باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به داسې زموږ یوټیوب چینل راشي. تاسو به په دې تصویر باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به غنټې راشي، په دې غنټې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته رسي. اوس زه تاسو ته وایم چې ډسکرپشن څه ته وایي. د مثال کې طور پر زه د دې ویډیو ډسکرپشن ګورم نو سمپلی به تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ او تاسو وګورئ په دې سایډ کې تاسو ته یو د تیر نشان ښکاري. نو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د دې ویډیو ډسکرپشن راوړي. تاسو به اوس لږ ښکته کوز شئ او تاسو به وګورئ دا ډسکرپشن دی، دا ګورئ لیکلي دي فیسبوک پیج او سبسکرایب مای تھرډ یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتو. فار ایگزامپل زه په دې باندې کلیک کوم نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو ته د پښتو ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل راغلو. سمپلی به تاسو په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په دې غنټې نشان باندې به هم کلیک وکړئ. نو چې واپس تاسو دلته راشئ نو اوس دا دې ته ډسکرپشن وایي. اوس تاسو ته ښیم چې تاسو په ویډیو باندې لایک څنګه کولی شئ او کامنټ څنګه کولی شئ. فار ایگزامپل زه په دې ویډیو باندې لایک او کامنټ کوم نو سمپلی به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دې ته لایک وایي او په دې باندې کامنټ چې کوم په دې ویډیو باندې کوئ نو سمپلی به تاسو لږ ښکته کوز شئ او دلته تاسو وګورئ لیکلي دي ایډیټ پبلک کمنټ. نو سمپلی به تاسو په دلته باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې تاسو څه کمنټ کول غواړئ نو هغه دلته کې تاسو ولیکئ. زه فار ایگزامپل زه لیکم ډېر ښه. نو چې دا تاسو ولیکل تاسو چې د کوم تیر نشان دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ د تاسو کمنټ به لاړ شي. په دې باندې ما کلیک وکړم نو تاسو اوس کتلی شئ دلته کې د ستاسو کمنټ ایډیټ شولو. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.